مجاهد دا ځل پاکستان او د پاکستان سیاسیون سخت خراب کړل. مجاهد وای د کونړ پر سیند بند جوړول زموږ حق دی، د هیڅ چا اجازې ته نه یو منتظر، ژر تر ژره به د بند جوړولو چارې پیل سي. دا چې مجاهد ولې پاکستاني چارواکو ته په غوسه سوی دی. پاکستاني چارواکو د کونړ سیند په اړه څه ویلي وه او اوس تازه مجاهد نور څه ویلي. که غواړئ پوه سئ نو ویډیو تر پایه وګورئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. د افغانستان د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد د پاکستاني چارواکو وروستیو څرګندونو ته په غبرګون کې ویلي چې پر کونړ سیند د بند جوړول زموږ حق دی. ښاغلي مجاهد د ملي راډیو تلویزیون سره په مرکه کې ویلي د افغانستان اوبه له افغانستان پرته د هیڅ چا حق نه دی او موږ په دې هکله د چا اجازې ته په تمه نه یو پر کونړ سیند بند جوړو او له چا اجازه هم نه اخلو. ذبیح الله مجاهد داسې مهال دا څرګندونې کوي چې تر دې وړاندې د پاکستان تر ولکې لاندې د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر جان اڅکزي اندېښنه ښودلې وه چې افغان حکومت غواړي د کونړ پر سیند د بند جوړېدو چارې پیل کړي او د په وینا دغه کار د دواړو هیوادونو ترمنځ د دښمنۍ د پیل په معنا دی. تر دې مخکې د افغانستان د اسلامي امارت د ملي دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد هم ویلي وه چې افغانستان حق لري څو خپلې هغه اوبه مهار کړي چې نورو هیوادونو ته روانې دي. پیر محمد عباس ستانکزي هم ویلي وه چې افغانستان حق لري تر څو خپلې اوبه کنټرول کړي او کله چې تر افغانستان اوبه اضافه سوې نو وروسته به نورو هیوادونو ته ځي. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبري مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې، د الله په امان.